بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. نن زه بیا بشیر احمد ستانکزی د لسم صنف فیزیک دریم لوست تاسو ته در وړاندې کوم. خدای چې له دې درس یو څه تاسو زده کړئ. نننی درس مو د مخکنی درس په دوام کې د احمد وړ رقمونه دي. کله لکه څنګه چې موږ تاسو په مخکنی درس کې موږ تاسو موضوع هغه ویلې اندازه‌ګیري ویلې اندازه کول ویلې او په اندازه کولو کې که ان شاء الله په یاد کې پاتې وي ما تاسو ته ویل چې په اندازه کول کې له ټولو نه مهم دقت په اندازه‌ګیري کې دی چې سای ډیر باید دقت په اندازه‌ګیري کې باید ډیر دقت وشي. کچېرې اوږدوالی اندازه کوئ هم باید ډیر زیات دقت کوئ. کچېرې په آلاتو په واسطه باندې مایکرومتر په واسطه باندې د یو نل قطر اندازه کوئ، داخلي وي که خارجي وي که ضخامت وي همداسې که کتله اندازه کوئ که هر جسم تاسو اندازه کوئ باید ډیر زیات دقت وکړئ ځکه دقت په اندازه‌ګیري تر ټولو ډیر مهم شی دی او په دقت په اندازه کولو کې باید هغه رقمونه استفاده وشي چې هغه د اهمیت وړ وي. داسې نه وي چې موږ تاسو یو جسم اندازه کوو او ووایو چې 14.10 سانتی متره. دا 14.10 داسې وایي چې 14.3 هغه 0.9 په کوم معنا نه لري. نو هغه ارقام نه باید استفاده وشي چې هغه څه دی هغه د اهمیت وړ رقمونه دي. نننی موضوع هم د تیر درس په رابطه په ارتباط موضوع د اهمیت وړ رقمونه دي. د اهمیت وړ رقمونه هغه رقمونه دي چې مونږ د اندازه کولو په وخت کې مونږ هغه په سترګو وینو. هغه په سترګو وینو هغه څه شی دی هغه د اهمیت وړ رقمونه دي. مثال په توګه تاسو ته د مثال واضح کوم. که چیرې تاسو یو ورقه راواخلئ او یا د مارکر راواخلئ د خطکش په واسطه باندې د دې شی د دې اوږدوالی تاسو اندازه کوئ. نو که چیرې د خطکش په واسطه موږ د دې اوږدوالی اندازه کوو د مثال په توګه دا به راځي 14.3 14.3 سانتی متره. مونږ تاسو په دې پیګو چې خطکش کله چې مونږ خطکش راخلو خطکش په واسطه باندې یو جسم اندازه کوو د خطکش تقسیمات 1 2 3 4 همداسې 5 او 6 او 10 او 12 همداسې مخته سيزي په سانتی متر سره چې شه دغه غټ هغه په سانتی متر 3 4 همداسې په دغه منځني خطونه چې شه دي په میلی متر سره ده همداسې تر څو پورې تر لاسو پورې یعنی لاسو خانه باندې وشل شوی ده بیا 1 سانتی سوی لاس میلی مو 1 سانتی بیا لاس میلی مو بیا 1 سانتی بیا لاس میلی همداسې په څه دوامدار کوي. موږ په خطکش کې د خطکش په واسطه باندې د مارکر اوږدوالی چې اندازه کړو 14.3 سانتی متر سو 14 هغه صحیح عدد چې موږ د خطکش په مخ چې شي کو د خطکش په مخ اینو یا مثلا دلته راغی 14 او دا هم څه شي ده 15 یعنی دغه 14 مو دلته تر دې پورې راغی او کله چې وړاندې زول 14 1 2 3 4 5 شپږ دا شپږ تم رسیدلې ده 14.8 درې خو دلته په خطکش کې نسته دلته خو څه شي ده دلته وم خط دی کنه چې 14.2 راځي یعنی د میلی وم د هغه د سانتی هغه شپږم او شپږم حصہ. نو درې خو دلته الته وجود نه لري په خطکش کې. موږ دغه د خطکش منځنۍ مثلا خطکش د دې اوږدوالی چې اندازه کړل شپږونه وتل شپږونه لږ مخته وتل او د څه شي د وو شپږونه لږ څه شي دی په منځ کې او یا د شپږو په طرف ته څه شي واقع دی. نو دا هغه شی دی چې موږ په سترګو وینو خو دقت نشو کولی دا به 3 او که څه شي او که دا به 4 وي خو بیا هم د اهمیت وړ رقمونو ته راځو چې دا خو اندازه کې د دې اوږدوالی څو 14.3 سو دغه 14.3 دغه د اهمیت وړ رقمونو په نامه سره یادېږي ځکه موږ هغه شی دی چې په سترګو مو لیدل. دلته بیا د اهمیت وړ رقمونو کې یو هغه دی چې ډیر با ارزش ترین رقم کوم یو ده کم ارزش کوم یو ده او بې ارزش رقمونه کوم یو دي. په دغه ځای کې موږ بې ارزش بیخي ارقام نه لرو ځکه بې ارزش هغه رقم ده چې هیڅ ارزښت ونه لري او هغه موږ په اول مثال کې ویل چې مثلا 10.50
مثال 2.50 یا 2.50 2.50 چې موږ لیکو دغه هیڅ معنا نه دا بیا ارزش سو دغه بیا ارزش ده که دا 50 وایو مشکل نیست که 2.5 وایي له دې نه چې 2.5 وایي له هغې نه که چیرې 2.5 وایي دا به ډېر ښه وي ځکه دا صفر چې ده د اعشاري چپې خواته چې له هغې نه له دغه صفر نه وروسته بیا کوم عدد نه وي یا د صفر ښې خواته کوم بل عدد نه وي دا صفر څه شی د خپله بې ارزش ده تر ټولو ارزشترین عدد هغه عدد دی چې د ټولو اعدادو په ښۍ خوا کې څه شی وي په چپې خوا کې بخښنه غواړم په چپې خوا کې څه شی وي واقع وي نو دلته 14.83 کې تر ټولو زیات با ارزشترین چې ده دا څه شی ده 14 دی یا یو دی اول یو دی بیا 4 دی 14 با ارزشتر دی دا شپږم چې شته له 14 نه کم ارزش ده 14.83 دا درې چې ده دا هم له ارزشمن اعداد څخه دی خو دومره ډیر با ارزش نه دی لکه شپږ او لکه 14 دا 14 ارزشمنترین شپږ له 14 کم ارزش ده او درې چې ده له شپږ نه ارزش کم دی ځکه هغه د اعشاري ښې خواته چې شی ده واقع ده د اهمیت وړ رقمونو کې ګرانو زده کوونکو هغه اعداد د اهمیت وړ رقمونه دي چې خلاف د صفر وي داسې نه وي چې موږ ولا یو شی اندازه کې یا داسې وایي چې 0.000 سانتي متر دا خپله چې شی ده دا یو بې ارزش عدد دی چې هیڅ کله دا هم چې شی ده دا ارزښت نه لري هر عدد چې هغه صفرونه بیا چې د اعدادو په منځ کې هغه با ارزش دی مثلا داسې وي 5.2.200 دغه صفرونه چې دي دا بیا څه شی دی دا با ارزش صفرونه دي او هغه صفرونه چې رقمونه په پای کې وي هغه صفرونه چې د رقمونو څه شی وي په پای کې مثلا 200.01 دا 200 دغه صفرونه بیا څه شی دي دا با ارزش دي که چیرې دا صفرونه لري سي دا دوه خو بیخي هیڅ معنا ډیر معنی څه شي کېږي کمیږي نو دا صفرونه هم څه شي دي دا صفرونه با ارزش دي په دغه پوه سولو چې قابل ارزش ارقام کوم یو دي او څنګه مونږ کولی شو قابل اهمیت ارزش یا با ارزش اهمیتونه یا د اهمیت وړ رقمونه څنګه وپېژنو هر هغه اعداد چې هغه اعداد د اهمیت وړ رقمونه دي چې صفر خلاف یعنی صفر نوي دلته مو ذکر کړي دا صفر نوي او هغه اعداد با ارزش دي چې با ارزشترین دي چې د اعشاري او د ټولو اعدادو په چی شي په چپه خوا کې واقع وي او هغه اعداد تر ټولو کم ارزش دي چې د اعشاري او د اعدادو په ښۍ خوا کې آخري شوي واقع وي نو ګرانو زده کوونکو دا د اهمیت وړ رقمونه زه غواړم یو بل ډېر ساده او اسان مثال نور تاسې هم د اهمیت وړ رقمونو کې تاسو ته درکړم تر څو چې تاسې په دې باندې ډېر ښه پوه شئ که چیرې تاسو نه یو نفر مثلا 2,02,455 افغانۍ چې شو کې قرض واخلي نو دلته دا په دې خو ښه پوهېږو چې دغه ټول تاسو ته به ارزښت ده ځکه دغه پیسې له تاسې نه تللي دي یو نفر له تاسو نه څه کوي دی قرض اخیستی نو تاسو ته بیا هم له ټول نه به ارزښت څه شی ده وخت د قرض پوره ده او تاسو غواړئ څه شی وکړئ خپل قرض بیرته له نفر نه څه کړئ حصول کړئ نو تاسو ته له ټولو نه مهم څه شی ده دغه با ارزشترین رقم کوم یو ده دغه 2 لکه دی چې تاسو ته باید 2 لکه روپۍ درکړي بیا که 2,455 روپۍ که وروسته هم درکړ نو هغه بیا مشکل نشته تاسو دومره انشاءالله ورسره مشکل نه پیدا کوئ نو تر ټولو اول چې شي د 2 لکه بیا پاتې شو 2,455 نو دلته هم تاسو بیا دغه 2 لکه خو واخیسته دغه پیسې پاتې شوې په دغه کې با ارزش تاسو چې شي د 10,000 دی دا 3 دی چې 10,000 روپۍ اوس واخلم که 2,455 روپۍ بیا وروسته راکړي هغه نو همداسې کرا راځي چې شي ته همداسې کرا راځي 2,455 بیا وروسته راځي 455 ته همداسې چې شته همداسې 55 ته 55 کې کله چې 50 روپۍ هم واخیسته نو بیا 15 روپۍ پاتې کېږي که هغه هم واخیسته که نه واخیسته هغه دومره با ارزش نه دی هغه بیا ټولو کم ارزش دی نو دا مثال مې ځکه درکړی تاسو ته چې په دې باندې ډېر ښه پوه شئ چې هغه اعداد چې دی ټولو اعدادو په چپ طرف ته واقع وي هغه تر ټولو با ارزش او هغه عدد
چې د ټولو اعدادو په ښی خوا کې واقع وي هغه چې شي د هغه کم ارزښت چې هغه 15 دی او تر ټولو چې دی دا 2 دی یا 2,22,455 نه 2 لک روپۍ ډیر به ارزښت دی بیا پسې 10,000 به ارزښت دی بیا پسې 2,000 بیا پسې 400 بیا پسې 50 بیا 15 پاتې کېږي هغه بیا تر ټولو چې شي تر ټولو کم ارزښت دی. نو ګرانو زده کوونکو زه تاسو یو کورنۍ دنده درکوم چې دا کورنۍ دنده 2 عدد تاسو درکوم چې 8.9 سانتی متره او 0.0002 متره. په دغه دوه اعدادو کې چې ما تاسو ته رقمونه درکړل په دغه دوه اعدادو کې با ارزښت او کم ارزښت رقمونه تاسو په نښه کړئ. با ارزښت او کم ارزښت رقمونه چې کې کم ارزښت رقمونه په نښه کړئ او راتلونکي ان شاء الله دا مثال چې تاسو حل کړئ نور په تمریناتو کې تاسو ان شاء الله مشکل نه او کولای شئ شو کې دغه اهمیت ور رقمونه ډیر ښه زده کوي. خدای کې چې د درس تاسو ښه زده کړه کوي تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم ښاد او بریالي اوسئ.